والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم فانتهوا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزتمندو مسلمانانو ورونو او خویندو، د الله د کتاب یو څو آیاتونه او د نبی صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دا موږ تلاوت وفرمایو. په دې کې الله جل جلاله د نبی صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ حکم کوي او فرمایي امت ته، ټول عام مسلمانان او په هغه ټیم کې چې کوم مشرکان او کافرانو هغوی ته خطاب دی. فرمایي الله جل جلاله وی ته ووایه ای نبی خپل قوم ته که چېرته تاسو محبت ساتئ الله جل جلاله سره او الله سره مینه کوئ، تاسو زما تابعداري وکئ. رسول صلی الله علیه وسلم ته الله سبحانه وتعالی فرمایي وی ته ووایه د خپل امت ته دی که چېرته تابعدار تاسو الله تعالی سره محبت کوئ، تاسو دعوې کوئ چې موږ الله سره محبت کوو او مینه کوو الله سره، نو تاسو زما تابعداري وکړئ، نو تاسو به الله به تاسو سره محبت وکړي او مینه به سره وکړي او د محبت نه علاوه ګناهونه به معاف کړي. په دې دویم آیت کې الله جل جلاله فرمایي هغه چې تاسو ته رسول بیانوي او رسول ته تخی هغه ونیسئ، رسول چې تاسو ته څه وایي هغه وکئ او چې د څه نه منې کوي هغې نه منې شئ. فانتهوا. بار بار الله جل جلاله په قرآن کې د نبی صلی الله علیه وسلم د تابعدارۍ حکم کوي او الله جل جلاله کتاب الله خپل وحدانیت بیان کړی دی په دې کې او د بیان دپاره رالیږلی او د عمل دپاره رالیږلی دی او بیا د نبی صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه باندې څومره مسلمانان دي اگر کې ځان ته مسلمان وي د نبی صلی الله علیه و آله وسلم طریقه پکې نه یو سره مینه نه کوي، یو سره محبت نه کوي، نو د قیامت په ورځ به دا جهنم ته ځي. اگر چې صرف کلمه یې ویلې ده راوبوځي د جهنم نه، خو هېڅ پته یې نه لګي چې کله به راوځي. د دې پته چاته نه لګي چې دې جهنم نه به په دې باندې کله راوځي که چې نبي طریقه پکې نشته. او بار بار الله جل جلاله ځکه چې د الله رضا د نبی په طریقه کې ده، هغه خپل حکم هم مني، د خپل رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې به مني. دې وجې نه موږ لومبی آیات کې الله جل جلاله وویلي که چېرته تاسو محبت ساتئ الله سره، نو ته نبي تو ته ووایي چې زما تابعدار شئ، نو الله به تاسو سره محبت وکړي او ګناهونه به معاف کړي. بیا ابو هريره عنه حدیث دی، فرمایي بېشکه نبی صلی الله علیه و آله وسلم وفرمیل چې ټول امت چې زما دی دا به جنت ته داخلېږي. کل امتی یدخلون الجنة، څومره امتیان چې زما دي دا به ټول جنت ته ځي، الا من ابا، مګر هغه څوک چې چا انکار وکړي هغه به جنت ته نه ځي. وقالوا ومن یأبا یا رسول الله، وی صحابو ته پوښتنه وکړه چې یا رسول الله دا انکار کوونکي څوک دي؟ نبی علیه السلام به تفصیل بیان کړ. من اطاعنی دخل الجنه، چا چې زما تابعداري وکړله هغه به جنت ته ځي. ومن عصانی فقد ابا، او چا چې زما د طریقې نه انکار وکړو فقد ابا، وی دین چې زما طریقې ونه منله فقد ابا د انکار وکړو، دا انکار کوونکي هم دا دي چې زما طریقې ونه منله، نو دا به جنت ته نه ځي. مفسرین وایي د اول د دخول ته مراد دی د جنت چې لومبی به جنت ته نه ځي. یو طریقه یو انسان کې نه مسلمان کې نه، نو وی دا نه چې نبی اسلام نفي مکمل د جنت ته وکړ او نه به جنت نه، د مؤمن دپاره د مسلمان دپاره جنت شته دی، خو د سزا خوړلو نه پس
خو د دې سزا پته نه لګي چې الله تعالی به دې کس له څومره سزا ورکوي. خو انکار کوونکي هم دا دي، نبی علیه السلام فرمایي چا چې زما د طریقې نه انکار وکړو دا ابا د انکار نو د دې دا به جنت ته نه ځي، اول به جنت ته نه ځي، بې وروسته چې راوځي د هغې څه پته نه لګي. خو د مسلمان دپاره جنت شته، خو د هر مؤمن دپاره هر سړی دا خوښوي چې زما دپاره د عذاب میلاو نه شي او سزا میلاو نه شي او زه د لومبیا جنت ته داخل شم، دا ټول وایي. خو د دې دپاره الله جل جلاله شرط دی د الله تعالی حکم د نبي صلی الله علیه و آله وسلم په طریقه باندې. داسې موږ په خوله باندې وایو، خو دا چې کله هر کار ته ګوري چې د الله امر پکې لټې او د الله رضا پکې لټې او بیا د نبي علیه السلام طریقه باندې کې، دا اسان هم دی او ګران هم دی. الله جل جلاله چې په چا له عمل ورکړي هغه ته ډېر اسان دی، او د چا چې الله سره محبت هغه ته ډېر اسان دی، د چا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره محبت هغه ته ډېر اسان دی. دا ګران هغه چا ته دی چې چا سره محبت، دا بوج په ګڼي دین نه ده ته الله ګرانوي. اگر که خو ته پته لګي چې دا د نیکۍ کار دی، خو ته پته لګي چې دا د الله امر دی، او خو ته پته لګي چې دا د نبی طریقه ده، خو کولی یې نشي. دا هغه ایمان طاقت سره دومره نه چې هغه نیکي وکړي. د دې سلسله کې الله جل جلاله د نبی علیه السلام په قرآن کې تابعداري ذکر کوي، په حدیثو کې خو بار بار شته. او نبی علیه السلام لکه څنګه چې موږ د ابو هریره رضی الله عنه دا حدیث نقل کړو، نو څومره مسلمانان چې ځان ته مسلمان وایي چې کله یو کار کوي دې کې به ګوري چې دې کې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه شته یا نشته. په دې د نبی علیه السلام امر دی خفه کېږي پې یا پې نه خفه کېږي. نو هر کار کې به د نبی طریقه ګوري، ځکه چې بل ځای کې الله تعالی وایي ستاسو ته د رسول یو نمونه او طریقه دی ښایسته وي، د ده په لار باندې روان شه. الله جل جلاله بل ځای کې فرمایي. نو څومره کارونه چې انسان کوي د نبی علیه السلام په طریقه به کوي، نو دا په پېژندل لکه څنګه چې بار د تبلیغ حضرات وایي چې دا دین زده کول غواړي او د دې لپاره محنت دی او د دې لپاره کوشش دی. ګوره الله جل جلاله دا کتاب موږ بار بار وایو چې د عمل دپاره را لېږلی او د بیان دپاره را لېږلی چې تاسو